الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. ډیرو خوږو مسلمانانو ورونو، غواړم چې د کریسمس په حق باندې یو مهمه خبرې تاسو توجه راوړم. هغه دا ده چې آیا دا لویه ګناه ده چې د انسان اعمال بربادوي، او کنه دا وړه ګناه ده که څوک پکې شرکت کوي باک نه کوي. ځکه خاص کر هغه مسلمانان ورونه چې د کفارو په بلاد او ملکونو کې اوسېږي، هغه د دې مشکل سره ډیر مخامخ کیږي. عزتمندو، دا یو عظیمه ګناه ده. وجه دا د کریسمس او د کفارو د دې عید او د اختر مقصد دا دی چې الله جل جلاله العیاذ بالله په دې ورځ باندې دا هغه زوی شوی دی. العیاذ بالله، دا څومره عظیمه ګناه ده، دا څومره عظیمه ګناه ده. د دې په باره کې الله جل جلاله په سورة مریم کې فرمایي: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. سبحان الله. وی قریبه ده چې د اسمانونه را وغورځېږي، دا وشلېږي یو د بل د پاسه. د دې خبرې د اورېدلو د وجې نه همدغه رنګې دا ځمکه وشلېږي، څري شي، همدغه رنګې دا غرونه چې کوم دي دا را وغورځېږي، دا اوار شي. ولې؟ کومې خبرې د وجې نه؟ د دې د وجې نه دا خلک چې وایي چې ان دعوا للرحمن ولدا، چې رحمان ذات ولد بچی د ځان دپاره نیولی دی. سبحان الله. دا څومره عظیمه ګناه ده الله په نس باندې. همدغه رنګ یو حدیث کې راغلی دی: شتمني عبدي ولم يكن له ذلك. ما ته زما بنده کنځلې کوي، خو دا ولا مناسب نه و چې ما ته کنځلې وکړي، زه د هغه رب یم. وایي هر شي د ده کنځلې دي هغه دا ده چې الله جل جلاله یعنی ما خزه کړي ده او د ما نه بالفرض هغه بچي دا شوي دي، وایي دا ما ته کنځلې دي. نو غرض مې دا دی څوک خوشحالېږي. آیا کوم مسلمان به چې په دې به خوشحاله شي چې په داسې محفل کې شرکت وکړي چې هغه الله جل جلاله وایي دا ما ته کنځلې دي. الله جل جلاله وایي دغه خبره چې دا هغه اسمانونه به راولېږي، ځمکې به وشلېږي، غرونه به اوار شي. د دې خبرې د اورېدو د وجې نه مسلمان باید د دې نظام وساتي. همدغه رنګې عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه فرمایي چې جلیل القدر صحابي دی، وایي من مر ببلاد الاعاجم، وایي که څوک د اعاجمو په ښارونو ملکونو باندې تېرېږي او فصنع نیروزهم و مهرجانهم، وی او دا غي دا مهرجان او نیروز دا په دې کې شرکت وکي، وتشبه بهم او اغي سره ځان مشابه کی تر دې پورې شي دا مل شي. وی حشر معهم يوم القيامه، وی قیامت پر ورځ به د دې سره فاسيږي. همدغه رنګ عمره هو هغه وی چې اجتنبوا اعداء الله في عيدهم، اذا الله بندگانو د کفارو د اخترون نظام وساتي، په دې کې شرکت مکوي. نه په دې وجه باندې ټول مسلمانان رون ته دا درخواست چې په دې کې شرکت مکوي. دا عظیمه ګناه ده، ډیره عظیمه ګناه ده چې دومره اسمانونه او ځمکې او هغه چوي او راولېږي. هذا وبالله تعالى التوفيق والله أعلم.